أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي په حق رب نما نن بیا غواړم چې تاسو ته وښیم څنګه خپل آی ډي د اډ فرینډ څخه فالو بټن ته وړم. سره ځم فیسبوک خلاصوم، فیسبوک بیا راځم د درې بټن د درې ډاټ وي ځای کې دغه درې کرښې وي، د کرښو کلیک کوم، بیا راځم سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک کوم، هغه نه بعد بیا راځم پرایوسي سنټر باندې کلیک کوم، هغه نه وروسته بیا راځم لاندې فیسبوک باندې کلیک کوم، بیا راځم فیسبوک باندې کلیک وکړم، بیا راځم لاندې فالوورز اینڈ پبلک کنټینټ باندې کلیک کوم، بیا راځم دلته په تاسو څلور آپشن درکړي دي فالوورز آن یور ټایم لاین دا چې کلیک وکړئ دا به په بای ډیفالت صورت کې فرینډز وي، دا به چې وړوي یا اونلی کې وي پبلک ته وړوي. پسې د دویم آپشن چې دا هو کن سی د پیپل پیجز اینڈ لیسټ یو فالو هغه څوک چې دا به پبلک ته وړوي، نو شي به کلیک وکړئ دا په دې حالت کې فرینډز وي ته پبلک ته وړوي. هغې نه وروسته به ورشئ پبلک پوسټ نوټیفیکیشنز دا به کلیک وکړئ دا به فرینډز او فرینډز وي، دا به چې ته وړوي پبلک ته وړوي. هغې نه وروسته به ورشئ پبلک پروفایل انفو دا انفارمیشن معنا ورکوي، دا به کلیک کړئ دا به فرینډز او فرینډز وي یا به فرینډز وي، دا به پبلک ته وړوي. دلته سیو کوئ چې کله کوم بټن کوم آپشن کوئ به سیو کوئ به خامخا. هغې نه وروسته به ورشئ دغه آپشن دغه خو ټول بای ډیفالت آن وي، هغې نه به بعد ورشئ بیک وشئ په دې بټن باندې یعنې دې صفحې نه به ووځئ. هغې نه وروسته به راشئ how people find and contact you بیا به دغې آپشن کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به your friends who can send your friends request په دې به کلیک وکړئ. په دې کې به دا بای ډیفالت به چې وي ایوری ون دا ایوری ون چې وکړئ فرینډز او فرینډز، هغې نه بعد سیو به کړئ. هغې نه وروسته به who can see your friends list په دې به کلیک وکړئ دا به فرینډز وي دا به پبلک ته وړوي، هغې نه بعد سیو به کړئ. د دې نه بعد به د دغې صفحې نه بیک شئ، هغې نه بعد به ورشئ بیا به هغې نه وروسته دې صفحې نه بیک شئ بېرته به پروفایل وګورئ، بیا به بیک شئ، هغې نه بعد به راشئ پروفایل ته، د پروفایل به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به راشئ په دغې درو ډاټس باندې به کلیک وکړئ، د درو ډاټس نه وروسته به ویو آز په دې به کلیک وکړئ. تاسو آی ډي به فالو ته ووښتئ، دغې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپله آی ډي د فرینډز څخه فالو ته وړوئ.